پاک فرمای چې زما امت سره حساب کتاب کېږي زه به هم ولاړی الله ستا امتي روان کړی دوزخ ته رسول الله مبارک هغه فرشتو ته وایي ودروې دا سړی هغوی به نه ودروي بیا به آواز وکوي لږ ودروې د ده یو نیکي ما سره ده هغوی به بیا نه ودروي بیا به آواز وکوي ای فرشتو لږ ودروې د ده یو نیکي ما سره ده هغوی به ورته ویل ستا قرآن شریف کې نه دي راغلی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون چې الله ورته څه حکم کوي هغه پوره کوي د خدای د حکم نافرماني نه کوي په چې زړه نه نرمېږي هغه ستا قرآن کې راغلی دي ته الله ته ووایه چې مونږ ته الله ووایي نو درو رسول الله مبارک به الله ته آواز وکړي یا الله زما امتي روان دی دوزخ ته مړه څونه پیغمبر مونږ له غمخوار دی څومره پیغمبر زمونږ دپاره الله ته ژړلی دي څومره پیغمبر زمونږ دپاره خدای ته سلګۍ والی دي د شپې نیمه شپه کې بقي ته تللی دی او د امت دپاره جړاګانې کړې دي لیکن موږ د دغه پیغمبر زړه خوشحاله نه که د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د هغه د سنتو تابعداري وکړو موږ د هغه د سنتو تابعداري ونه کړه هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د هغه د دین کار وکړو د هغه دین مخلوق ته ورسو موږ د هغه د دین خدمت ونه کړو د هغه دین مخلوق ته ونه رسو د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې څوک زما د دین خدمت کوي دا خلک یې عزت او قدر وکړي موږ چې څوک د پیغمبر د دین خدمت کوي هغې پسې کنځلې کوو تو څنګه د پیغمبر له خوشحاله لا دی ولا خوشحاله نه کړه دی ولا خفه رسول الله مبارک با الله ته آواز وکړي الله زما یو امتي دوزخ ته روان کړی دی یو نیکي ما سره پاتې ده ډېره واپس کړه چې هغه نیکي وله وتلو الله به فرشتو ته حکم وکړي واپس یې کړي دی به واپس کړي چې واپس یې کړي هغه نیکي هغه حضور پاک به هغه سړي ته وایي ها دا وړه غوندې پرچه وانه دا ما سره ستا پاتې ده چې دا دله وتلي وایي دا پوټینې پرچه څه شی دی زما خو بلا ګناهونه دي د پوټینې پرچه څه شی دی اوس به راباندې یو ځل اواز وشو په دې اتلس شلې زره قامه کې تقریبا چې دا دوزخ ته بیا به دا اواز کېږي دا پرچه والا چې خدای به خیر دوباره ولا نیکۍ وتلي ګناهونه نیکۍ سپکې دي ګناهونه درانه پوټینې پرچه چې په نیکو کې واچي نیکۍ درنې شو اعلان به وشي فلان کې د فلان کې زوی د جنت ته ځي اوهو څومره لویه خبره دوزخ نه بچ شو دا سړی به ورمنډه کړي رسول الله مبارک ته څوک یې زه خو دې دغه مه خلاص کړم او دا څه شی و چې دا زما نیکۍ پې درنې شوې وایي زه د دې ونه پېژندم نه وایي زه ستا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم انا محمد صلی الله علیه وسلم دا 600 دا پرچه دا هغه درود شریف و چې تا په ما ویلي ما دله ساتلي و نن یې روزې دپاره دومره د برکت شی دی